دا چې کوچني اختر ته کمې شپې او ورځې پاتې دي په جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي د اختر شپو ورځو کې خلک له ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ښار ته د اختریزو توکو اخیستلو لپاره راځي نو د ښار کوچنیوالی او د نفوسو زیاتوالی د ګڼې ګوڼې سبب ګرځي ورته وخت جلال آباد ښاروالۍ د اختر لپاره د ښاري نظم په موخه د ځانګړو برنامو یادونه هم کوي او له ښاریانو غواړي اړوندو برخو کې ورسره همکاري وکړي د جلال آباد ښاروالۍ ویان حامد محمودي وایي په ښار کې د ګڼې ګوڼې د کموالي په موخه ښاري پولیس ګمارل شوي ترڅو د ښاري نظم لپاره دوامدار کمپاینونه ترسره کړي د جلال آباد ښاروالۍ د مارکیټونو تنظیم امنیت له لوري د ښار په بیلابیلو برخو کې تقریبا 40 تنه ښاري پولیس ګمارل شوي دي چې دوی هم په رسمیاتو کې او هم غیر رسمیاتو د ښار په داخل کې دغه د ګڼې ګوڼې د کموالي په موخه باندې کمپاینونه ترسره کوي دا په دوامداره توګه مخکې هم ترسره کېدل او د روزي او د اختر د رارسېدو په مناسبت لا ګړندې شوي دي او په دغه برخه کې رهبري هڅه دا کوي چې د ښار هغه برخې چې هغلته ازدحام ډېر زیات وي د موټرو لپاره موانع کېښودل شي تر څو هلته خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وشي کولی او د اختر او د دغه روزې په مناسبت باندې چې خپل سودا وکړي په اسانۍ سره په همدې حال 2 تنه جاوید او هجرت الله جلال آباد میشتې هم له لاسي پلورونکو او کراچیوانانو غواړي له بې ځایه درېدو او ورځ جوړولو څخه ځان وساتي تر څو خلک وکولی شي په اسانۍ سره سودا وکړي زه خلک سودا اخلم نو ماشاءالله بازار مخکې ډېر ښه راغلی دی خلک سوداګانې کوي مالونه اخلي خو دا دی چې لږ مشکل څخه جوړ دی چې بازار کې رش زیات دی او بیروبا زیات دی نو دلته د خلک مالونه هم اخلي ګاډي کې مشکل هم جوړېږي نو موږ داسې غواړو چې موږ ته دغسې حکومت چې دی موږ توجه وکړي موږ ته مثال دغه ښار پراخه کړي دا ښار نه کومې اډې دا موږ نه وباسي لکه داسې دی چې مثال قانون چې دی په کار مراد کې دا کوم ځای شروالي ورکړی دی په همدغه ځای کې وردېږي دوکاندارانو نه مثال کراچیوانان دي رکشاوانان دي کوام خلک د دې نه هم غوښتنه لرو چې ښار کې باید لارې بند نه کړي په دې خاطر چې خلک سودا دپاره راځي د اختر سودا دپاره په مجهز ډول خپل سودا وکړي نو په دې خاطر ټول نه امید لرم چې که دوکاندار دی که ګاډي والا دی او که عوام خلک دی د لارې ډېر احترام وساتي او لاره د کوشش وکړي چې بند نه شي جلال آباد ښار په هیواد کې یو له ګڼ نفوسو ښارونو شمیرل کیږي چې د هیواد له بېلابېلو سیمو خلک پکې میشت دي